زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله मतलब तो परस का केड़ाई 100 रुपये और दब चो गांडे 20 रुपये कलदार है वरज 100 रुपये दाढ़ी कड़े लाड़ द मजदूर है कोरा चढ़ता है हालत सही है شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی بران ته څوک کړی دی بران ته څوک شته زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم نور الله دی او ډېر بې سوره په حالاتو کې یو او د هېڅ شي درک نه لګي او وسم نشته د هېڅ شي یو چارک د بورې وسم نه لرو یو د منه دوړې وسم نه لرو بس یو بل خیرات زکات شراک هغه بس وخورو وچکو که نه بس الله ته هم صبر دی الله د زموږ تاسو باندې رحم مهرباني په هر مؤمن مسلمان زه لوېدلی یم زما سر ډېر پوخ شوی دی سر مې مات شوی دی ډېر خراب یم او بس دا سا په تکلیف مې مړه پېښ شوی سره بس ګولۍ خورم ټیکرار ګولۍ او ډېر بې اندازې بې سوره شوی یم د دویي وسم نه لرو وخت ډېر وتلی 12 کاله ټیم وتلی دی او دویګانې وسم خورو وسم دغه سترګم هم سوای خوکه او بس 10 کسه فامیل مه دی او دغه مې مشر زوی دی او په دغه ځای کې دغه چپړ موچیتوب کا او بس مدرسې او د مکتب نه وتلی دی او بس وسم نشته دی مندې د کابله مونږه بس د هر څه رانه هر څه نه رانه وتلی دی پاتې دی هر څه رانه یو غربت بل جهالت دی بترسیدا او وحشت دی د ډالرو مقابل کې د ورور مرګ راته آسان دی یو غربت بل جهالت دی بترسیدا ستا نوم څه دی سمیر الله سمیر الله ټول څومره نفر یې کور کې لس کسه نفر یې پلار او مور سره تاسو پلار او مور سره ورونه څو یې خویندې څلور وروڼه او څلور خورانې ښه دغلته چې موچیتوب کوي که نه مکتب خو نه وایه مدرسه خو درنه پاتې ده مکتب او مدرسه رانه پاتې د غریبۍ وجې پورې سړک سر ته وځم او سړک سر کې پالش کړم موچیتوب او دغه باندې کله 50 ګټم او کله 80 دغه باندې بوره او چایدار راوړم نوره دوړه هېڅ شي وسم نه لرو دغه پکې راوړی نه شو غریبي ده مکتب او سبق رانه پاتې دغه باندې پلار مې مریض دی لوېدلی دی دا کسب دې چېرته زده کړو دا کسب مې زده کړی دی ما د کوز پېښور کې ماماګانو سره وم اول ته مې زده کړی دی د موچي سره ناست وم شاګرد وم زده کړی مې تر په زړه دې څه ارمان دی زړه مې دا ارمان دی چې دا غریبي رانه لاړه شي او مکتب او سبق دا ویامه او غریبي بس نوره راپیرانه شي او دا ختم شي غریبي همدغه دکان خو خپل نه لري کله نه خپل دکان نشته همدغه په وړو کې پیټه دغه کې رنګ ډبي دغه کې ږدو برشونه او بس په دنې پردي دکان کې او بس سبا چې ورشو هلته غر واخلو بس خلاصې کړو پیټه ښه کله دا سوچ درته درپېښېږي ورځ یا شپې چې کله څملې یا ځان له شي چې یاره دغه نور ماشومان مکتب ته ځي کاشکې چې زه هم مکتب ته تللی دا سوچ چې شپې کټ کې څملمه بس بیا سوچونه کوم چې دا څومره واړه ماشومان او غټ دا خوشي مکتب سبقو ته
او زه داسې غریبۍ ته ناست یم چې کاشکې هغه ما زم تلم سبق له مکتب له ټول عمر به بیا شي نه بېغمه وای او بس د خلکو ته به مې درسونه ویلی او داسې به یې یوه ځای ته پکې وتلی وای. او د ورځې څو روپۍ دیاړي ورځې یو څپلۍ پالش په څو روپۍ باندې کړې؟ چپړکو پالش 100 روپۍ کړو کلدارې او چپړې چې ګانډو ګر چاپېره 10 او 40 روپۍ ګانډو. دا هم کله څوک راغله څوک وایي چې قرض دی یتیمان دغسې پکې راشي وایي چې دا رالو ګانډه روپۍ پیسورې روپۍ نشته را سره ته یم دا الله رضا شو او همداسې نور څوک راشي وایي په قرض باندې بله ورځ بېله درتلم دغسې راځي راله. اوسنه چې زه کور سرپرست شم او ما ته اوسنه راغاړې شي ما ته به خرم به راغاړي پلار به مني یې به ژوندی یې به مړي او کور سرپرست به اوسم یم د وړکتوب کې او بیا به چې غټ شم ځای ته ورسېږم ما مې به سبق مې چېرته ویلي وای ایله وای بس ښه سرپرستي به ما کور هغه کړې وای سبق مې چېرته ویلي وای بیا به مې وړو ورورانو باندې او خورانو باندې به هم سبقونه ویلي وای دغه را روان دغه کې ژوند کې ژوند در سره کار نه لرم د کائناتو ربا ومې بخښه. قهرمن دوستانو د دې وړوکي ماشوم سره دومره دردونکي او په پنډونه خبرې دي چې که سوچ انسان ورته وکړي نو ډېر ژورې خبرې کوي. ځکه آینده ته یې سوچ دی او وایي چې کاشکې چې ما هم مکتب ویلی وای دغه بکسه چې کومه د پالشو د دې په ځای باید د مکتب بکسه څنګ ته اچولی وای قلم او کتاب مې په لاس کې نیولی وای چې دا فکر به سره پیدا شوی وای که چېرته یو تعلیم یافته رالوی شوی وای نو په کور کې به مې په نورو غړو باندې هم تعلیم کړی وای. دوستانو د دغسې خلکو لاسنیوي ته موږ تاسو ته ضرورت لرو چې د دغسې خلکو لاسنیوی را سره وکړئ. د دغسې خلکو دپاره که نور څه نه وي داسې شتمن شته په دې وطن کې مو اوس هم چې دغسې ماشومان باید مکتب کې واچوي پلار ته یو د کار زمینه برابره شي یو داسې کار ورته برابر شي همدغسې یو دوکان وي او چې بچیان یې ښه روزنه وکړي ښه تعلیم وکړي چې په آینده کې د کور یو ښه بااستعداده سرپرست جوړ شي. دوستانو دغسې خلکو پسې موږ ګرځو او دغسې خلکو دپاره تاسې نه مرستې غواړو که په بهر هېواد کې که په هېواد کې دننه یې د دغې کورنۍ د ټلیفون شمېره هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري او زموږ د ټلیفون شمېرې هم تاسو سره شته دی وټساپ مو هم شته دی چې د هرې لارې تاسې مرسته کولی شئ نو موږ له تاسې مرسته غواړو د دغسې کورنیو دپاره یې غواړو. ډېره زیاته مننه.